अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ګران منیر جان افریدی، ستاسو په خدمت کې یو خوږه غوندې رباعي او یو غزل پیش کوم. موده وشوه چې لیدلی مې یار نه دی، او چې غوټۍ پکې ګل نشي بهار نه دی. اوس د تلو خبرې مه کوه دلبره، او په کلاره باندې کښېنه سهار نه دی. او چې زما په سر اشنا ته شرارت کوي، ملګرو دا رقیب دی رهبار نه دی. او خلکو ویل چې نن منیب څکلي شراب دي، او د اشنا په غم کې پروت دی خمار نه دی. خو دا یو غزل دی. خپل ځان مې هیر دی زه سوچونه د جانان کومه، خپل ځان مې هیر دی زه سوچونه د جانان کومه. زه په خپل ځان د لیونو غوندې ګمان کومه، او زما دا خیال و چې ستا زلفو ته به ورسېږم، زما دا خیال و چې ستا زلفو ته به ورسېږم. او زه یم ځمکه سوچ به څنګه د اسمان کومه. او د مینې جنګ کې چې اشنا لاسونه تا رانه کړل، د مینې جنګ کې چې اشنا لاسونه تا رانه کړل. او ګټه به څنګه اوس اشنا په تش میدان کومه. او خپل خلک ما د لیونو غوندې په کاڼو ولي، خپل خلک ما د لیونو غوندې په کاڼو ولي. اوس به د چا نه یې ملګرو زه خفګان کومه. او چا راته ویل د لیونو غوندې په غرونو سر دی، چا راته ویل د لیونو غوندې په غرونو سر دی. او زه اوس ورځمه نن تپوس د منیب جان کومه. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره شکریه.